سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د افغانستان راتلونکو لوبو په باره کې معلومات در کوم چې په ابوظبي میدان باندې دي. یو سبا ته نیمیبیا سره ده، هغه هم په ابوظبي میدان باندې ده. دریم تاریخ باندې بیا د هندوستان سره ده، هغه هم ابوظبي میدان باندې ده. او اووم تاریخ باندې بیا د نیوزیلند سره ده، هغه هم په ابوظبي میدان باندې ده. نو دا چې ابوظبي میدان ته داخلېدلو لپاره ځینې ریکوایرمنټس یا اړتیاوې دي، هغه درته په نننۍ ویډیو کې بیانوم چې کوم ملګري غواړي خپل لوبغاړي تشویق کړي او دغه لوبې لا نږدې نه وګوري، نو دوی به څه کوي؟ تر ټولو نه مخکې دوی باید PCR د پوزیټ ټیسټ ولري، کم باندې چې تر 72 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. د هغې ترڅنګ باید په اعلی اپلیکیشن کې ګرین پاس ولري. ګرین پاس باندې خو نن سبا واړه پوهېږئ. ګرین پاس هغه چاته ورکوي کېږي چا چې واکسین مکمل کړي وي، نو هغې ته ګرین پاس ورکوي کېږي. دا د ابوظبي میدان شرایط دي. هغه هیوادوال چې غواړي خپله لوبډله لا نږدې نه تشویق کړي او دغه لوبې لا نږدې نه وګوري، نو باید دغه شرایط دوی پوره کړي وي. دلته هغو ملګرو لپاره چې دوی مخکې نه د دې میدانونو ټیکټ اخیستی وي، دوستانو ټیکټو باره کې پوښتنه زیاته کړې کېږي، نو دا تاسو آنلاین اخیستی شئ. آنلاین سره تاسو په میدان کې هم اخیستی شئ. د چې اکثره ملګري آنلاین اخیستی نه شي، نو نږدې ټایپینګ سنټر، بعضې ټایپینګ سنټرونو والا، بعضې ایجنسیانو والا ټیکټونه خرڅوي، نو هغې نه مې اخیستی شئ. خو ما خبره دا کوله چې کم څوک دغه ټیکټ ځان سره ولري د لوبې نه مخکې، مقصد انډیا لوبه په 3 تاریخ باندې دی، تا ټیکټ اخیستی دی، خو دا چې PCR ټیسټ ته ضرورت دی، نو نږدې PCR سنټر ته به ورشئ، ټیکټ به ورته وښایي. دا چې نارمل PCR قیمت 50 درهم دی، نو چې کله تاسو ټیکټ ورته وښایي، بیا به تاسو سره 25 درهم ډسکاونټ وشي. هغه PCR ټیسټ به تاسو په 25 درهم وکړی شي. نو دا یو فایده لري کم کسان چې مخکې ټیکټ واخلي، نو هغوی به 25 درهم بچت کړي. که یې فری کم ځای کې پیدا کړو، نو بیا خو یاخه خبره ده. نو دا ضروري معلومات غوښتل مې چې در سره شریک کړم. که څه هم ما دې باره کې پوسټ هم کوی شو، خو ما ویل چې شاید ځینې هېوادوال هغې له لارې سم پوه نه شي، همدې په خاطر ما دغه یو وړه ویډیو درته پرې جوړه کړه. نور د ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.